لغمان کې د لسګونه میلیونه افغانیو په ارزښت د بیلابیلو رغنیزو پروژو پرانیسته. د لغمان رغونې جشن په نوم غونډه چې د لغمان ولایت مقام کې جوړه شوې وه، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر رسول باوري، د ولایتي شورا استازو او ګڼ شمېر ولسونو ګډون کړی و. په دغه ولایت کې د عامه کتابتون په ګډون د 194 میلیونه افغانیو په ارزښت بیلابیلې رغنیزې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دا پروژه چې اوس افتتاح شو دا د کتابخانې عامه کتابخانه یو پروژه ده د 20 میلیون افغانۍ په لګښت. دا کتابخانه کار تر سره رسیدلې ده، اوس پای ته ورسید او نن افتتاح وشو. وروسته بیا د فواید عامې د ریاست تعمیر کاری افتتاح کیږي. مخکې له دې نه بیا سراج باغ او قصر چې د بیا رغونې کار چې یو ډېر اساسي کار و او دا یو لوی فرهنګي میراث د لغمان دپاره، یوازې د لغمان دپاره نه، دغه سیمې دپاره په مشرقي کې یا د افغانستان په سطحه انشاءالله یو ډېر ښه ځای جوړ شي. د لغمان والي عبدالجبار نعیمي نه امني جدي ستونزه یاده کړه او په وینا یې چې په یاد ولایت کې د بیا رغونې او پرمختګ مخه ډب کړې ده. هغه زیاته کړه که امنیت ډاډمن شي، رغنیزې چارې به ورسره ګړندې شي. امنیت یو جدي ستونزه او د ټول مملکت د پرمختګ په وړاندې یو پرته ننګونه ده. د لغمان ولایت مهاجرینو ته د مرستندویو ټولنو خاصه توجه، ولسوالیو کې د اداري او رهایشي ودانیو جوړول، هم د هغه ادارو لپاره د اداري ودانیو جوړول چې تعمیرونه نه لري، او د CBR د پروسې ګړندیتوب. د لغمان ولایتي شورا استازو په دغه ولایت کې د روغتیايي او زده کړو د ودانیو د کموالي یادونه وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې په دغه برخه کې خاصه توجه وکړي. د لغمان د پوهنتون لپاره د شپې د پوهنځي منظور شي، تر څو پورې زموږ هغه پاتې ولسونه چې د کار د نوعیت سره د ورځې کار او د شپې په کار او په علم سره بوخت شي. او په لغمان کې د حقوق او اقتصاد د پوهنځي او ترڅنګ د شریعت پوهنځي ایجاد شروع، تر څو پورې زموږ د لغمان ولسونه د علم او د فرهنګ او ادب سره نور هم اشنایي پیدا کړي. لغمان کې په دې وروستیو کې د بیا رغونې د پروژو کارونه چټک روان دي، خو د ناامنۍ له امله یې کارونه کله ناکله له خنډ سره مخ کیږي.